محترم نن په مخ د ځمکه باندې که وګوري دوه قوتونه محترم اگر یو بل سره برسری فیکار دي. نن د حق او باطل یو عظیم کشمکش په پوره دنیا کې روان دی محترم. یو طرف ته تاسو نظر وکي، یو طرف ته محترم باطل او اهل باطل دي، دویم طرف ته محترم حق او اهل حق دي. محترم په دغه عظیم جنگ کې کاغه د عقاید او نظریاتو په حواله سره دی یا محترم هغه د اعمالو په حواله سره دی. محترم باغی کې دینی مدرسه دا بنیادی کردار ادا کوي. نن محترم دور مادي دی، نن زمونږ ذهن دا جوړ شوی دی یو بچی دی هغه ډاکټر شو، یو بچی دی هغه انجینیر شو، یو بچی دی هغه بل دنیوي ډیګري حاصله کړه. محترم مونږ هغه بچی ته کامیاب وایو، مونږ هغه ماشوم کامیاب ګڼو. کم ماشوم محترم چې د قرآن مجید علم حاصل کو، کم بچی چې د قرآن مجید هغه تعلیم حاصل کو، قرآن مجید په خپل سینه کې رابن کو. محترم بیا هغه ته مونږ د ناکامۍ په نظر باندې ګورو. زمونږ خیال دغه بچی چې راغی د دنیا ګټلو طریقه زده کړه، دغه بچی کامیاب دی. کم بچی چې هغه آخرت ګټل زده کړه، د مور پلار د آخرت ګټل، د خپل ځان د آخرت برابرولو ترتیب او طریقې زده کړه. په معاشره کې د حق او د اهل حق د پاره محترم جدوجہد زده کو. ماوتا محترم نن یو ذهن دا جوړ شوی دی هغه ماشوم ته بیا ماوتا ناکام وایو. بعضې وختونو کې محترم هغه په جبې سره نه کو، هغه په زبان د قال سره نه خو ها په زبان د حال سره خامخای. حالانکه محترم نن حالات هغه دي ماوتا یو کار کو محترم خو انجام ته سوچ نه کو. نن یو طرف ته محترم هغه بچی دی چې هغه ستاره لپاره انجینیر جوړ شو، دغه بچی ډاکټر جوړ شو. دویم بچی هغه حافظ د قرآن جوړ شو، هغه عالم د قرآن جوړ شو. محترم د دې دواړو بنیاد کته وګوري، د دې دواړو محترم نتیجه کته وګوري. د دې بچی محترم د هغه آخرت سره د آخرت سره نو تا ته بلک په خپل باندې محترم خبره ښکار شي. مونږ خپل سوخ کې ماشومانو محترم مدرسه کې حفظم کو، هغه وخت کې عمر انتهایی کمو. زمونږ د استاد او سپینګره اگر اغله مونږ ته بیان کو، مونږ ته وی بچی دا وخت دی تاسو دی وخت کې چاته ونه کړیږي، دی وخت کې رچا دنیا والا ته ونه کړیږي، دی وخت کې عہدو والا ته ونه کړیږي، دی وخت کې مال والا ته ونه کړیږي. مونږ ته وی بچی یو تاسو مستقبل دی، تاسو انجام دی، یو د دې خلکو انجام دی آخرت دی. که دواړو ته وګورئ د دې دینی مدرسو والا، د دې جماعتونو مسجدونو والا، د دې بوریا نشین خلکو د دې آخرت چی د دې اخري انجام کې خنداله، هغه دنیا والا اخري انجام کې جړه د محترم. به مونږ ته یو قصه بیان کړه. مونږ ته وی بچیا ول زما په کلی کې یو گاونډیو، دغه گاونډي یو غریب سړی او زمیدار سړی و. ماشوم بچی وشو، دغه خپل ماشوم بچی چې لږ غټ شو د اسکول کې داخل کو. دغه ماشوم به سحر اسکول ته بوتلو خپل باندې، بیا بر چټۍ په ټایم کې به ورته پلار خپل حاضرو یاره بچی ته مې په لاره باندې څوک تکلیف ونه رسي، بچی مې چېرته لاره خطا نه کړي، په تکلیف کې نشي. سحر ماشوم سکول ته راولي، ماسپښین پسې بیا راځي کور ته بوځي. دومره لوی تکلیف برداشت کوي، 1 کال 2 کال 3 کال 5م ته بچی ورسېدو غټ شو. مخ په وړاندې را سلسله روانه د بچی 10م ته ورسېدو غټ شو. 10م نه بس کالج ته لاړو، بیا د اعلی تعلیم د پاره د بهر ملک ته ولېږو د ډاکټرۍ د کورس ته، د اعلی ډاکټر جوړېدو د پاره. محترم ما عرض کو دی وی چې دغه بچی د اعلی ډاکټر جوړېدو د پاره اوس دا سړی دی غریب دی، یو زمیدار دی، خپل کور د هغې دپاره خرڅ کو، خپل جیداد پټیه د هغې دپاره خرڅ کړه، بار ملک ته د اعلی تعلیم دپاره هغه بچی ولېږو، د ځان له د یو کرۍ کور کې کېناستو. دی وایي موده تېره شوه، ډېره موده 100 کالونه تېر شو. زه دغه ماشومانو ته ویم چې تاسو دغه قصه واورئ، په دې مستقبل ځان پوهه کوئ. زه پلارانو ته ویم، والدینو ته ویم، مور پلار ته ویم چې باید مونږ د مستقبل په حواله سره دغه بچی ته سوچ وکړو، خپل آخرت ته وګورو، د آخرت ته وګورو. دی ورته وایي ها، دی وایي لږه موده تېره شوه، څه موده پس
سو کال تیر شو بچه فارغ شو اعلی ډاکټر شو کلی تراغه دته بنگلم ملاو شو دته بهترین پوسټ ام ملاو شو د ډاکټر صاحب شو اعلی تنخواه ورته هم شروع شو دی وی پلار ټول اغیره منتقل شو دغه بنگلې ته میاش پوره تیر شوی نه د پلار بیمار شو ډاکټر صاحب بیمار شو بیماری وګد شو ورسته رشوه دوه تیر شو هفته تیر شو دویمه هفته شروع شو دریمه شروع شو سلی رو په کمزور کېدو د ډاکټر صاحب په خرابېدو دی پلار راغی هغه ورته سر ته ناسته دته داسې ګوري په خبره پوه شو چې د سړي آخرت والا سفر شروع کېدونکی دی دا پلار ورته ناسته ورته په سترګو کې غټې غټې اوښکې رالې په ژړا شو ورته وایي بچې څومره بې وفایې ما خو ستا لپاره یو کور و زما په کرایي پکې ناست و هغه مې خرڅ کړو کرایي کور ته لاړم بچې زما دوه درې پټي و ما هغه پټي خرڅ کړه ستا لپاره زما خو د اخر وخت ستا کاته و چې ته به ډاکټر شې موږ به ښه ژوند خوشحالي به ووینو بچې نن د دنیا نه ته روان پلار ورته لګیا دی وایي بابا بچې دومره بې وفایې دومره وفا دې هم ونه کړه میاشت هم تېره نه کړله روانې هغه بچې ورته سترګې راواړولې د هغه سترګو کې هم غټې غټې اوښکې را روانې دي د زنکدن اثار لا نه دي شروع بچې هم ورته په ژړا شو ورته وایي بابا ستا دنیا خرابه شوه دنیایي څه ژوند دی 15 ورځې دی که 10 ورځې دی مړه بیګا ته ژوندی سبا چې راځي هغه مړي نن دی په ډکو ډکو خاندي دی خوشحالي کوي یو ګنټه پس د نسا وخیږي دی لاش پروت راوړي بابا څو ورځې ژوند دی تیر بشي دنیا کې و که چاته ډوډۍ ملاو شوه د هغه هم شپه تېره شوه دنیا کې که چاته ډوډۍ ملاو نه شوه ناره باندې هم شپه تېره شوه دنیا کې څوک په پالنګ باندې پریوتو هغه هم اوده شو دنیا کې څوک په شړ ځمکه باندې کېنه پریوتو هغه هم شپه تېره شو چا ښه واغوسته هغې هم وخت تېر شو چا خرابه واغوسته هغې هم وخت تېر شو بابا چا ښه وخوړه چا خرابه وخوړه وخوره دواړو تېر شو ها بابا ستا خو صرف دنیا خرابه شوه بابا ما ته خو یو داسې ژوند شروع شو زما خو دنیا هم خرابه شوه زما آخرت هم خراب شو بابا دنیا کې مې رب ونه پېژاندو زما ټول ژوند هغه مغربي ملکونو کې تیر شو زما ټول ژوند هغه ځایونو کې تیر شو چې هلته خور مور حیثیت ختم شي هلته خور مور پہچان ختم شي هلته الله او رسول پہچان ختم شي انسان هغه باغی شي ردی دارنګ او هو محترم دا هغه حقیقت دی دا هغه اټل حقیقت دی قسم بالله کې یو انسان تدا را مخې ته شي انسان دا خواهشات او دنیوي لذتونه ختم شي د انسان مرګ دا یو هغه اټل حقیقت دی محترمو نه خپل پیژني نه پردی پیژني نه مسلمان پیژني نه کافر پیژني نه مالدار پیژني نه غریب پیژني ورته وایي ها بابا ستا خو دنیا تباه شو دنیایي ژوند هر څه دی تیر بشي بابا داسې یو ځای ته ور روان یم هغه ځي خلکو په ژبه نه پوهېږم دا غزي خلک مې مخکې نه دي لیدلي تعارف ملاقات ورسره نه دی شوی بابا زما ډیګریان یې هلته په کار نه راځي اوس به هلته چې ورځم کوم بسه محترمو دې ته پلار هم جواړي زوی م ورته جاړي ورته وایي بابا زه خو مخکې روان یم دغه ډیګرۍ اوس په کار نه راځي اوس به څه کوم ما وی ها یو د قرآن حافظ دی ستا هغه بچی چې دی دیني مدرسې ته راغی دی دیني مدرسې ته راغی محترمو دا د مور پلار د پاره محترمو د سفارش ذریعه ګرځېږي دا چې دغلتې نن په دغه خاوره باندې کېناستو نن چې په دغه چټایي باندې کېناستو په دغه فرش په دې یخنۍ کې کېناستو دی دلته راغی جومات ته مسجد ته راغی محترمو دې نه کم بچی جوړېږي دا کم کس دی ته خو لږ دې ته سوچ وکړه